السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شهید یو ځل بیا له ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې دا تاسو د خپل فیسبوک آی ډي لپاره استعمالولی شئ او په دې اپلیکیشن کې تاسو دا هم معلومولی شئ چې تاسو آی ډي چا بلاک کړې ده، یعنی کوم ملګرو تاسو آی ډي بلاک کړي یا کوم ملګرو تاسو ان فرند کړي یا که په دې کې بره تاسو دلته وګورئ نو په دې کې به دا آپشن تاسو ته هم میلاو شي پروفایل پکچر ویور، یعنی تاسو پروفایل آی ډي سو ګوري یا که تاسو په دې کې وګورئ نور به هم تاسو ته ډیر زیات زبردست آپشن په دې کې میلاو شي. تاسو ته ښکاري نیو فرندز، لاست فرندز یا سټوریز یا ټاپ پوسټ ټوډے، ډیر زیات آپشن زبردست دغه آپشن چې کوم دا په دې اپلیکیشن کې تاسو ته میلاو شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې میلاو شي بیا به تاسو استعمالوي څنګه دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. او دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ټیکنیکل حسن ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو پس لپاره تاسو کې په خپل موبایل کې به د اپلیکیشن انسټال کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ ویډیو په فیسبوک کې ګوري د ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. دا هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. چې کله هم تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کو بیا به څه سمپل د اپلیکیشن دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کې پس ټاپل به تاسو کې خپل آی ډي ایمیل به ولیکئ، بیا به د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ولیکئ او لاندې به په لاګ ان باندې کلیک واخلئ. نو تاسو سره به دنه آی ډي اوپن شي. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ خپل آی ډي پاسورډ او ایمیل به ولیکئ. نو د اپلیکیشن کې به تاسو سره دغه شان ډیر زیات مختلف آپشن شو شي. که تاسو په دې اپلیکیشن کې دلته وګورئ نو په دې کې به تاسو ته ډیر زیات دغه شان زبردست آپشن میلاو شي. که تاسو غواړئ چې دا وګورئ چې تاسو پوسټونه د ټولو نه زیات څوک لایک کوي نو تاسو په سمپل په دې آپشن باندې کلیک کړئ. په کوم باندې چې تاسو هم کلیک اخلئ نو اتوماتیکلی به تاسو ته هغه ټول آیډیا نشو کیږي. په کوم لیکلو باندې تاسو کلیک کوئ مطلب تاسو کلیک کوئ چې پروفایل پکچرز ویورز، نو څومره آیډیا نو چې تاسو دغه پروفایل تصویر کتلی شوی وي نو هغه ټول آیډیا به تاسو دلته شو کی. مطلب که زه څنګه په دې باندې کلیک واخلم نو هغه ټول آیډیا به ماته شو کی. نو په دې باندې تاسو دا هم معلومولی شئ چې زما پروفایل ته چا وزټ کړی دی. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې معلومولی شئ. ورسره لاندې که موسټ لایک فوټوز، یعنی تاسو د ټول نه زیات تصویر چې کوم دی کم لایک شوی هغه تاسو به دې معلومولی شئ. موسټ ویوډ ویډیوز، یعنی هغه ویډیوګانې چې کومې زیاتې کتلی شوي. موسټ پاپولر پوسټ تاسو ټول نه ښه یا مشهور پوسټ چې کوم دی هغه کم یو دی. تاسو که تاسو په دې کې لاندې وګورئ نور به هم ډیر زیات زبردست دغه شان آپشن تاسو ته میلاو شي. تاسو په دې کې دا هم معلومولی شئ هو چیټ ویډیو موسټ، تاسو سره ټول نه زیات میسیجونه څوک کوي. تاسو که تاسو په دې کې لاندې وګورئ نو دلته هو انفرینډډ یو، یعنی چا تاسو انفرند کړي. یا که تاسو وګورئ نو هو یو انفرند، یعنی تاسو چې کوم دی څوک په دې کې انفرند کړي دي. یا هو بلاک یو، تاسو چا بلاک کړي. یا دلته هو یو بلاک، تاسو په دې کې څوک بلاک کړي. ډیر زیات د کمال آپشن به تاسو په دې اپلیکیشن کې میلاو شي. نو ضرور د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. په دې کې تاسو د فیسبوک هر یو څیز چې کوم دی ډیر زیات په اسانه طریقه باندې چیک کولی شئ. نو که تاسو دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همغه په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله